نو رشید احمد ګنگوهي صاحب تاسو به د دوی نوم اورېدلی وي. دا یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی. الله جل شانه له په احادیثو کې ډېره پوهه ورکړې وه او یو ډېر لوی بزرګ او ډېر لوی عالم دین تېر شوی دی. د محترمو د ګنگوه علاقې و. دا ګنگوه دا په هندوستان کې یو کلی دی. د هغې کلي نوم دی. دا رشید احمد ګنگوهي صاحب یو ځل د سخادۍ په سلسله کې دا تنابون ته روان شو. تنابون دا د مولانا اشرف علي تانور رحمه الله علاقه ده او په دغه علاقه کې حاجي امداد الله مکی صاحب هم اوسېدو. حاجي امداد الله مکی صاحب دا یو ډېر لوی بزرګ او ډېر لوی پیر و چې دا د ډېرو اکابرو پیر و محترم. دا په دغه علاقه کې اوسېدو. بیا د چې کوم د مکې مکرمې ته هجرت وکړو هلته کې وفات شو اوس هلته کې دفن دی. دا د ډېرو اکابرو پیر تېر شوی دی لکه د مولانا اشرف علي تانوي صاحب دغه شان د رشید احمد ګنگوهي صاحب او د نورو علماو هم پیر تېر شوی دی. نو دا رشید احمد ګنگوهي صاحب دا یو ځل د سخادۍ په سلسله کې سیخادي و د هغې په سلسله کې دا روان شو تنابون ته چې هلته لاړلې نو په زړه کې سوچ راغی چې راشه د حاجي امداد الله صاحب مجلس ته ورشه د هغه سره ملاقات وکړي د هغه سره به ناسته پاسته وکړي. نو دی لاړلی د هغه مجلس ته. دا خو یو ډېر لوی عالم و هر چا پېژندلو. د هغه سره خپل تعارف وکړو چې زه رشید احمد ګنگوهي صاحب یم. ځکه هغه پېژانده لیکن په شکل باندې نه لیدلی شکل یې نه پېژانده و. نو هغه ځان سره سوچ وکړو چې رشید احمد دا خو یو ډېر لوی عالم دی. دا خو یو ډېر لوی عالم دی او دا خو په څه طریقه باندې خپل مرید جوړول غواړي. نو هغه ته یې وویل چې ما ته خو ډېر نوجوان ښکاري او هوښیار هم راته ښکاري. که خوښه دي نو زما سره بیعت وکړه. رشید احمد صاحب وایي چې ما سوچ وکړو چې زه به ذکر اذکار کوم او که دغه شان خپل کتاب به ګورم طالبانو ته به درس کوم دا زه په څه مسله کې ګیر شوم. وایي هغه راته بیا وایي چې هلکه ما سره چې کوم دی بیعت وکړه. وایي ما ورته وویل چې ټیک ده بیعت به در سره وکړم خو په یو شرط باندې. هغه شرط دا چې ما ته به ذکر اذکار نه ښیي ځکه زه به ذکر کوم او که طالبانو سبق به ګورم هغوی ته به سبق چې کوم دی هغوی ته به درس کوم څه به کوم. وایي هغه راته وایي چې ټیک ده ذکر اذکار مه کوه لیکن ما سره بیعت وکړه. وایي ما ورسره بیعت وکړو. وایي ما ورسره بیعت وکړو خو ورته مې وویل چې ذکر اذکار به راته نه ښیي. وایي ټیک ده. وایي چې بیعت مې ورسره وکړو نو ما ته وایي چې زه خو د خپلې وعدې مطابق په تا باندې بوج نه اچوم لیکن که ستا خوښ وي نو زما سره یو 3 ورځې ایثار شه. ما ورته وویل چې ټیک د ایثار به شم خو لیکن ذکر به راته نه ښیي. وایي چې کله ایثار شم نو وایي شپه راغلله. حاجي امداد الله صاحب دوی تهجدو ته پاڅېدل د هغه مریدان هم پاڅېدل. وایي زه وده وم. وایي ما ته ځان ډېر زیات کچه ښکاره شو چې ټول تهجدو ته پاڅېدل او ته به وده یې. نو زړه مې هم نه و لیکن د ناخوښۍ نه راپاڅېدلم او تهجد مې وکړو. او عزتمندو دا حقیقت هم دی حدیث شریف کې راځي چې څوک د ورځې درس کوي د شپې د اولې حصې هغه کتاب ګوري نو خیر دی که دې تهجد ونه کړي څه خبره نه ده. ځکه ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې ما ته خپل خلیل خپل دوست 3 نصیحتونه کړي. یو نصیحت دا چې ته چې کله وایي د شپې مونځ وکړي د ماسخوتنې مونځ وکړي بیا وتر وکړي د هغې نه پس فورا وده کېږه خیر که تهجد دپاره سېږي. ځکه هغه به ټوله ورځ د احادیثو مبارکو درس کاوه او د احادیثو درس کول دا چې کوم دی بل ته رسول دا فرض دي او تهجد کول دا نفل دي. او دغه شان فرض ته چې کوم دی په نفل باندې هغه درجه حاصله ده. نو حاجي صاحب ویل چې دا خو هسې هم د فرض عادت دی لیکن د فرض سره سره د نفل هم عادت جوړ کړه. او رشید احمد صاحب ویل چې ما دپاره بس دا فرض هغه ډېر دي. نو وایي چې کله دویمه شپه راغله نو ما مخکې نه ځان تیار کړی و چې دا خو ډېره لویه رسوایي ده چې خلک هغه تهجد کوي حاجي صاحب تهجد کوي مریدان تهجد کوي او زه وده یم. نو وایي په دویمه شپه مې هم تهجد وکړه. وایي چې په 3مه شپه راپاڅېدلم نو شوق مې ورسره پیدا شو چې واقعي چې کله ټول خلک ودرېږي او ته راپاڅېږې الله جل شانه ته ودرېږي هغه ته جړا او فریاد کې عاجزي ورته کې
یقینا الله جل شانه ته دا عمل ډیر زیات خوښ دی. وای په درې مشقه مې ورسره شوق پیدا شو، وای چې سهار شو وای د حاجي صاحب خواله رالم او کېناستم ورسره. وای ما ته وایي چې ستا هغه درې ورځې پوره شولې، اوس تا ته اجازت دی که ځې هم اجازت دی او که پاتې کېږي هم تا ته اجازت دی. نو وای ما ورته وویل چې حاجي صاحب تا چې څه کول هغه خو تاسې هم وکړل، ځکه زما خو دا مجلس ډېر زیات خوښ شو. هغه د نیمې شپې را پاڅېدل الله ته ودرېدل هغه زما ډېر زیات خوښ شو. تا چې څه کول هغه تا وکړل. وای ما ته وایي چې ګوره زه د خپلې وعدې پابند یم، ما د څه وعده کړې ده اوس ستا خوښه ده. وای ما ورته وویل چې حاجي صاحب ستا چې په زړه کې څه و په هغې زه پوه شوم. نو عزتمند نو وای بیا د هغې نه وروسته زه 40 ورځې په خپله خوشحالۍ باندې نور هم پاتې شوم. نو عزتمند نو دا هغه ښه مجلس چې کوم دی هغه اثر و. او دا واحد چې کوم دی هغه رشید احمد ګنگوهي صاحب دی چې هغه ته 40 ورځې پس هغه خلافت میلاو شو. او حاجي صاحب ورته وویل چې اوس ته ګنګوه ته لاړ شه ورته کښېنه دا زه چې کوم کار جاري ساتم دا ته اوس کوه. عزتمند دا د ښه مجلس اثر و.